السلام علیکم ورحمت الله دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ وئ او د صحت جامې مو پرتن وي. دوستانو، نن مو د اسټیمیشن موضوع په باره کې چې کوم دی، مونږه نن د سلب برآورد کوو چې په دغه سلب کې له موږ سره څومره سیمټ، څومره شګه او څومره اګریګیټ مونږ استعمالولی شو. خو هغه ریشو به مونږ ته راکړی چې په کوم مارک باندې مونږ دغه مکس کولی شو، د دې دا مکس په کوم مارک باندې دی. مونږ سره د دې دغه مارک چې دی له موږ سره یو برخه چې کوم دی مونږ سره 1:2:4 دی. لکه یو برخه مونږ سره پکې سیمټ دی، 2 برخې پکې مونږ سره شګه ده او 3 برخې مونږ سره 4 برخې پکې مونږ سره جغل دی یا اګریګیټ چې ورته وایو مونږه. نو دې سلاب د ویلوم پیدا کولو لپاره مونږ سره دغه سلب چې دی عرض چې مونږ سره دی 14 فوټه دی، لینت چې مونږ سره دا 20 فوټه دی او هایټ چې کوم دی یا تکنس چې کوم دی له مونږ سره دا 6 انچه دی چې دا مساوي کېږي دا 6 انچه د 0.5 فوټ سره. نو د دې د ټوټل ویلوم پیدا کولو لپاره به مونږه د هایټ ضربې دا عرض چې کوم دی او ضربې دا لینت چې کوم دی دا به سره ضرب کوو، د دې به ټوټل ویلوم پیدا کوو چې دلته معادله د ویلوم اف فټ کانکریټ چې کوم دی د دې دغه ویلوم چې مونږ پیدا کوو ال ضربې ډبلیو ضربې ایچ چې ال مونږ سره پکې دلته 20 دی، ډبلیو چې پکې دی مونږ سره دلته 14 دی او ایچ چې دی دا تکنس چې دا 6 انچه کوم دی دا مونږ سره 0.5 فوټ کېږي چې دا ټول سره د ضرب حالات کې او ضرب کې سره نو 140 فوټ مکعب کېږي له مونږ سره. دا له مونږ سره ویټ ویلوم دی یعنی لامده مواد مونږ ته لاسته راغلل. خو مونږ اوس وچو موادو ته اړتیا لرو چې وچو موادو ته اړتیا لرو نو ډرای ویلوم به مونږ سره مساوي شي چې ویټ ویلوم ضربې 1.5 چې دا په دې کې ضرب کې چې دغه مواد د لامده مواد مونږ ته وچو موادو ته وړي. نو اوس دلته د ضرب حالات راځي چې 140 فوټ مکعب دا لامده مواد ضرب 1.5 چې دا مونږ سره کېږي 215.6 فوټ مکعب. دا له مونږ سره ټوټل وچ مواد مونږ سره د سلب دپاره راووتل. خو دې نه وروسته چې مونږه دغه ریشو مونږ له کوم راکړی دی دا مارک مونږ سره کوم دی اوس هغه دلته لیکو چې یو برخه پکې له مونږ سره سیمټ دی، 2 برخې پکې له مونږ سره شګه ده او 4 برخې پکې له مونږ سره څه شی دی اګریګیټ یا جغل دی. اوس هم اف ریشو اوس دا ریشو جمع کوو او دې کې د سیمټو مقدار هم پیدا کوو، د شګې مقدار هم پیدا کوو او د جغلو مقدار هم پیدا کوو چې دا ټوټل سره جمع کړي چې یو برخه سیمټ دی، 2 برخې مونږ سره پکې شګه ده او 4 برخې مونږ سره پکې اګریګیټ دی. دا ټول مونږ سره کېږي ټول نو ویلوم اف سپیسیفیک مټیریل مقصد دغه دی. دغه فارمول نه مونږ داسې کولی شو چې دې فارمول په اساس باندې اوس مونږ د هر یو برخه جلا جلا پیدا کولی شو چې سیمټ مونږ سره څومره دی، د شګې له مونږ سره څومره دی او د جغل له مونږ سره څومره دی. دغه فارمول په واسطه مونږ کولی شو چې ریشو اف مټیریل لکه د مټیریل مقدار چې کوم دی په کومې ریشو باندې مونږ سره دا استعمال شوی دی. مثال لکه اوس دلته لاندې راځي ضرب کولی شو او ټوټل ویلوم ضرب ټوټل ویلوم دغه ټوټل ډرای ویلوم چې مونږ سره پکې راغلی دی دغه مونږ سره کوم یو دی هغه به دلته ولیکو او تقسیم پر سم اف ریشو لکه د دې ریشو به جمع کوو مونږ سره چې دا مونږ ته هر څومره راغلي د هغې باندې به دا مونږ وویشو. راځئ چې اوس د سیمټو برخه پیدا کوو. ویلوم اف سیمنټ د سیمټو برخه د دې پاس پرون په واسطه اوس مونږ دا پیدا کولی شو چې دلته هم لیکلی ریشو اف مټیریل ریشو چې کوم دی د سیمټو له موږ سره ما دلته ویله چې سیمټو لپاره پیدا کوو چې یو برخه پکې له موږ سره څه دی سیمټ دی دغلته مې لیکلی دی او ضرب ټوټل ویلوم 215.6 دلته مې درته لیکلی دی فارمول کې چې ټوټل ویلوم ضرب 215.6 چې موږ سره ډرای ویلوم 215.6 دلته لیکل شوی دی تقسیم پر چې باندې سیم اف ریشو چې ریشو هغه جمع چې کوم دی ټوټل موږ سره څو دی دا چې په دې باندې وویشي نو 10.8 فوټ مکعب کېږي یا کیوبیک فوټ کېږي له موږ سره. اوس ویلوم اف 1 بیگ سیمنټ موږ سره څومره کېږي لکه یو بوجي سیمنټ موږ سره څومره فوټ مکعب کېږي نو یو بوجي سیمنټ چې موږ سره کېږي 1.2 فوټ مکعب کېږي. د دې نه اوس وروسته راځو دا خو موږ پیدا کړه اوس موږ دا بوجي باندې
شو چې موږ سره ټوټل دغه سلب لپاره څو بوجې سیمټ لګیږي نمبر اف بیگز په مساوي شي چې دلته هم ټوټل ویلوم پیدا کړی و کنه چې 10.8 فوټ مکعب دا به د یوې بوجې په هغه فوټ مکعب باندې به وویشي چې یو بوجې څومره فوټ مکعب کیږي یو بوجې موږ سره کیږي 1.22 شپږ 2 فوټ مکعب کیږي دا چې په دغه باندې وویشي نو موږ سره کیږي 25.11 بوجې چې دا مساوي دی دا 25.11 بوجې چې دا مساوي دی د 26 بوجې سره اوس دویم سټپ کې راځو موږ خو د سیمټو مقدار پیدا کړ دویم سټپ کې موږ په دې کې چې کوم مټیریل استعمال شوی دی هغه موږ سره سند یا شګه چې کوم ده نو همدې فارمول په واسطه موږ کولی شو چې 215.8 چې موږ سره ټوټل ویلوم دی ضرب ریشو اف ا مټیریل د دې مقدار موږ سره څومره د شګې 2 دی تقسیم پر څه شی باندې سم اف ریشو موږ سره و دی نو ریشو چې د شګې له موږ سره څو دی 2 دی نو دا چې اوس په دغه باندې وویشي دا ټوټل 215.8 ضرب 2 تقسیم پر و باندې دا موږ سره کېږي 1.15 فوټ مکعب دا له موږ سره د شګې مقدار شو لکه دومره شګه په دغه سلب کې له موږ سره لګي نو ویلیوم اف ګریول چې هغه دریم سټپ چې کوم دی چې د جغلو مقدار موږ سره څومره دی که همدغه دی په 2 کې ضرب کړه ځکه چې دا موږ سره 2 دی دغه مقدار چې کوم دی له موږ سره 2 دی او دا موږ سره 4 دی که په 2 کې د ضرب کړه موږ ته همدغه مقدار راکوي او که نه د همدغې فارمول په واسطه باندې موږ کولی شو چې 215.8 ټوټل ویلوم چې کوم دی ضرب څو برخې موږ سره هغه دی ګریول دی له موږ سره 4 برخې تقسیم پر شي باندې ریشو آف د نسبتونو په مجموعه باندې نو دا موږ سره کېږي 1.3 یو 4 فوټ مکعب دا دغه مواد له موږ سره که چیرته یو سلاب 14 فوټه عرض وي 20 فوټه اوږدوالی وي او 6 فوټه له موږ سره هایټ وي یا تکنس وي 6 انچه له موږ سره هایټ وي نو د هغې لپاره به مونږه څو بوجې 26 بوجې سمټ 1.15 فوټ مکعب شګه او 1.3 یو 4 فوټ مکعب ګریول موږ استعمالولی شو دوستانو دغه د سلب په باره کې له موږ سره د سلب کوانټیټي یا موادو مقدار پیدا کولو په باره کې یو ویډیو وه که زمونږ د یوټیوب چینل هم نوی سبسکرایب کړئ زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او له ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور ملګري ترې استفاده وکړي